د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال لوري د امام ابوحنیفه درېیم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند لوري نن د روان 1403 لمریز کال د میزان میاشتې په 15 نېټه د امام ابوحنیفه درېیم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل شو. په همدې مناسبت جوړو شو مراسمو کې د کابینې یوشمېر محترمو غړو د ایران، ترکیې، قطر او پاکستان هیوادونو ډیپلوماتانو، سوداګرو او همداراز د افغانستان د خصوصي سکتور استازو هم ګډون کړی وو. محترم ملاسۍ په همدې مناسبت جوړو شو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل په سیمه او نړیواله سوداګرۍ کې هر هیواد د خپلو محصولاتو او تولیداتو پر اساس ځانګړی ځای او اهمیت لري او د نړۍ هیوادونه کوښښ کوي چې د خپلو تولیداتو لپاره په پراخه کچه بازار پیدا کړي. د محترم ملاسۍ په خبره د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخولو او خپلو توکو ته د بازار موندلو یوه تر ټولو ښه لاره نندارتونونه دي چې له نیکه مرخه د درېیم ځل لپاره په کابل کې د امام ابوحنیفه ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل کیږي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال زیاته کړه په دغه نندارتون کې پر افغاني محصولاتو او تولیداتو سربیره د یوشمېر بهرنیو شرکتونو مهم او با کیفیته تولیدات او محصولات هم نندارې ته وړاندې شوي دي چې دا به د دواړو لورو ترمنځ سوداګریز اړیکې لا پراخې کړي او د ګډې بازار موندنې په برخه کې به مهم فرصتونه رامنځته کړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ټولو بهرنیو شرکتونو استازو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت د متقابل اړتیا پر بنسټ د سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ته پوره ژمن دی او په دې برخه کې به هیڅ ډول خنډ او ځنډ نه رامنځته کیږي. محترم ملا صاحب د دغه نندارتون له لارې پر ټولو پانګوالو غږ وکړ چې افغانستان پوره امن او د هر ډول پانګونې لپاره مساعد دی. اسلامي امارت په ټوله معنا د پانګونې په ځانګړې توګه د بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره کلک هوډ لري او پانګوال کولی شي په ځانګړي ډول د بسته‌بندۍ معیاري مرکزونو او همداراز د سړکونو په جوړولو کې پانګونه وکړي څو له دې لارې افغاني توکي په نړیواله کچه ښه بازار ترلاسه کړي. په پای کې محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د امام ابوحنیفه درېیم ملي او نړیوال نندارتون د هیواد د اقتصادي ودې او سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وباله او هیله یې وښوده چې له دې لارې به د افغانستان او نړۍ هیوادونو ترمنځ سوداګریز تعاملات لا زیات او پیاوړي شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د امام ابوحنیفه لومړی او دوهم ملي نړیوال نندارتونونه په کابل کې جوړ شوي وو. د امام ابوحنیفه په درېیم ملي او نړیوال نندارتون کې په 900 غرفو کې بېلابېل صنعتي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل شوي چې 200 بهرنیو شرکتونو ته ځانګړي شوي دي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن